السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نوې ویډیو کې ما تاسو ته لپاره د موبایل ډیر زیات اهم او ډیر زیات مهم کوډونه راوړي دي. مطلب تاسو د موبایل څه مسله وي هر څه چې وي هغه تاسو دغه کوډونو په ذریعه معلومولی شئ او حل کولی یې هم شئ. دغه کوډونه چې دي هغه ستاسو د موبایل لپاره ډیر زیات مهم دي. نو قدرمنو راځئ د دغه کوډونو مکمل فایدې درته ښایم، دغه کوډونه درته ښایم چې دغه کوډونه ستاسو کم ځای کې په کار راځي او څه لپاره تاسو دغه کوډونه خپل استعمالولی شئ. نو قدرمنو ویډیو را سره اخر وګورئ، ویډیو سکپ کوئ. ما خو دې نه مخکې ایډوکیشن عرض دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ، خوا د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نه ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. د دپاره به تاسو ته اپلیکیشن پکار وي، هم د دغه اپلیکیشن لینک ډسکرپشن او کمنټس کې شته دی. هلته نه به سمپل تاسو دغه اپلیکیشن پر موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله چې را ډاونلوډ کړئ تاسو ته به داسې شان انټرفیس راشي. ټیک ده، دلته کې که تاسو وګورئ یو درې نښې تاسو له راکړي دي، درې لیکي، په دې کې تاسو کلیک وکړئ. نو دلته کې سمسنګ، سونی، ایل جی چې څونه موبایل کمپنیز دي، ټیک ده، د کمې موبایل کمپنۍ موبایل دی د هغې بیل بیل کوډونه چې دي هغه تاسو دلته کې میلاویږي. دا وګورئ، اولنی دی سمسنګ. اوس تاسو د موبایل آی می چک کول غواړئ یا موبایل ټیسټ موډ چک کول غواړئ، موبایل جنرل سیټینګ چې دی یا موبایل ریسیټ کول غواړئ، ریسټور کول غواړئ، ټیک ده، یا دې کې د پاسورډ څه مسله راشي، جی پی ایس چې دی هغه چک کول غواړئ، سروس چک کول غواړئ، بلوټوث ایډرس چک کول غواړئ، هر څه چې دي هغه تاسو دلته کې د کوډونو په ذریعه چې دي چک کولی شئ. داسې نایاب سیټینګونه، داسې ناشنا سیټینګونه تاسو خپل د موبایل د دې په ذریعه کتلی شئ چې هغه به تر اوسه پورې نه تاسو ته چا ښودلي وي او نه به تاسو ته پته وي. که چېرته هم موبایل اخلئ نو اول د دغه کوډونو په ذریعه تاسو خپل د موبایل ډسپلی، آی می، هر څه چې دي هغه چک کړئ. هسې نه وروستو تاسو ته بیا دې کې څه مسله وي. دا وګورئ چې د کمې کمپنۍ موبایل مو واخلئ نو سمپل دلته کې راشئ، په دې طریقه هغه چک کوئ تر دې پورې چې د ایفل مطلب آیفون چې کوم کوډونه دي هغه هم په دې کې شته دی. قدرمنو دا بس تاسو ډېر زیات په کار راځي او کیدای شي تاسو یو ډېر غټ تاوانه بچ کړي چې کله هم موبایل اخلئ نو دې کوډونو په واسطه هغه تاسو یو واري لازمي چک کړئ. نو قدرمنو دا وه نننۍ ویډیو، امید لرم چې خوښ شوي به مې وي. که خوښ شوي وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.